بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، زه یم اختیار ګل یوسف، زه د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل نه او د ګرافیک ډیزاینینګ درسونه مو لکه څنګه چې مخکې تعقیب کړي وو، په ننني درس کې به موږ تاسې په آرټسټیک ټیکس باندې خبره کوو. نو مخکې له دې چې زه درس ته داخل شم، دما خواست د تاسو ټولو ملګرو ته، تاسو که چېرته مو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بل کوم یا د زنګ کومه بټنه چې ده هغه باندې کلیک وکړئ، تاسو ټولو ویډیوګانو زموږ وګورئ او ورسره په څنګ کې چینل درسره د ملګرو سره شریک کړئ. نو زه راځم درس خواته داخلېږم. نو د درس د داخلېدو لپاره زما کور الټرا اوپن ده. نو زه راځم تېرو درس کې موږ تاسو شیپس ویډیو مکمل ټول شیپس موږ ویډیو. نو د شیپس لپاره موږ تاسو چیک کوو. زه راځم د آرټسټیک ټیکس لپاره موږ تاسو غواړو چې موږ تاسو آرټسټیک ټیکس ته لاړ شو. نو زه راځم اول دلته په ټول بارز کې دا ټیکس ټولز ده. نو زه راشم په دې کلیک کوم یا راشم F8 ووهم. نو موږ د کیبورډ نه موږ تاسو ته آرټسټیک ټیکس څنګه شي راشي. آرټسټیک ټیکس په کلیک کولو سره به موږ تاسو په پراپرټي بار کې د دې ټول کم شیونه چې د دې ضروري دي دا به موږ تاسو سره راځي. په خالی کلیک کولو سره به موږ تاسو ته یو آرټسټیک ټیکس راځي. لکه زه راځم یو کلیک ما وکړو او زه غواړم دلته ټیکس ولیکم لکه I am a good boy. ما دا یو ټیکس ولیکه، دا به موږ تاسو سره چې شي دا موږ سره یو آرټسټیک ټیکس ده، لیکن ګراف نه ده، پارګراف وبخښئ پارګراف نه ده. زه غواړم زه پارګراف جوړ کړم لکه داسې چې ما یو ډیزاین کړی ده. فرض مثال لکه زه راځم داسې کومه ډبل کلیک سره په ریکټینګل باندې یو هغه لګوم، داسې راځم یو کاپي د دې نه دلته اخلم، یو د دې دلته اخلم، داسې کوم په دې کلیک کوم، کنټرول کیو سره کنورټ ټو کرف، ټول نوډونه سلیکټ کوم، ټول کرف ته اړوم او زه راځم داسې چې په دې باندې کلیک کوم، داسې لږ بر اړوم او بس. او زه غواړم زه دې ته یو کلر ورکوم لکه دا یو، او زه لاندې راځم دلته دې ته مې یو کلر ورکوم لکه دا، یا داسې کوم چې یو بل کلر ورکوم لکه دا یو. او زه راځم شیپ ټول ته کنټرول کیو سره کنورټ ټو کرف، ټول نوډونه سلیکټ او دام کرف ته کنورټ، او زه راځم په دې نوډ باندې کلیک کوم او بس داسې موږ یو ډیزاین جوړ کړی دی. زه غواړم لکه دا خو د موږ سره عنوان شي، صحیح شو. لکه زه دلته ورته لیکم چې سرټیفیکیټ صحیح شو. دا سرټیفیکیټ ما ولیکه، دا شپ پیجاب سره به دا موږ د دې ټولو سر ته راوړو. آردرینګ ده، داسې راځم زه دا سایز ورته غټوم بس. اوس زه غواړم په دوغومره ځای کې زه دا ټیکس راوړم لیکم. نو زه به څنګه چل وکړم، زه به ټیکس ټول ته راشم، زه غواړم دلته دا دومره دې ځای کې زه دا ټیکس راوړم. زه به دا داسې ډریګ تر دې ځای پورې. دا د موږ څه شو، یو پارګراف ټیکس شو. دلته لیکي کلیک هیر وذ ټیکسټ ټولز ټو ایډ ا پارګراف ټیکسټ. نو د پارګراف ټیکس لپاره موږ تاسو شي کوو، کلیک وکړه، ډبل کلیک سره موږ تاسو کولی شو په دې کې څنګه کو ایډیټ وکړو. د ایډیټ کول نه وروسته دا وګورئ ته موږ ته یو بله ایرو راکړي که چېرته موږ تاسو سره ټیکس څنګه شي غټ شي، صحیح شو. بل زه راځم دلته یو ټیکس ورته لیکم، یو ټیکس زه اصل کې ورډ پروګرام ته ځم. زه راځم دلته لیکم چې ورډ او دا رن کوم، او زه د رن کولو نه وروسته زه یو بلینک پیج اخلم، انټر، او زه ورته ولیکم چې از ایکول ټو رن
بریکټ شروع او بریکټ کلوز او انټر. او زه غواړم دا سیو کوم چېرته په ډیسکټاپ کې ډاکومنټس کې او ډاکومنټس کې ورته لیکم بس دا شی موږ ورته ولیکو بس سیو. ښه زه غواړم زه دلته ټیکس اضافه کوم. زه اصل کې کولی شم اول خو دا چې موږ تاسې له دې ځای نه د دې څنګه کوو فونټ چینج وو. دا فونټونه به تاسې سره موجود نه وي دا به تاسې انسټالوئ. لکه زه دغه یو فونټ نه ده دا زه راخلم زه دې ته زه یو فونټ انتخابوم او راځم لاندې موږ سره دلته فونټونه شته دي. زه یو فونټ ورته انتخابوم چې د دې په سرنوان کې راشي. که دا یو فونټ موږ دې ته انتخاب کړو که چېرته تاسو نه منځ ورک شوی تاسې پی پریس کې دا پیج اپ سینټر ته راځي تاسې ویبره یوسئ او دې ته یو کلر ورکړئ لکه دا. او زه راځم دلته لاندې د دې فونټ د چینجولو لپاره زه غواړم دغه یو فونټ استفاده. اوس زه غواړم دلته یو ټیکس اضافه کړم. ټیکس داسې چې یا زه لکه دلته زه لیکم دا وګوره دا زه لیکم خو که زه غواړم چې د دې ټیکس سایز زیات کړم دلته زه باید راشم دلته او زه دلته ورته انتخاب کوم یو ټیکس. صحیح شوه دا ټیکس ما ورته انتخاب کړ. دا زه کولی شم دا زه غټ هم کړم. صحیح شوه بس دومره. اوس زه غواړم ما یو ټیکس تیار جوړ کړی ده لکه موږ او تاسو چې مخکې په ډاکومنټس کې موږ یو هغه جوړ کړی و ټیکس. دا وګوره دا یو ټیکس موږ جوړ کړی ده. دا وګوره زه غواړم دا هلته په هغې کې اډ کړم. دا دوه طریقو نه کېږي. تاسې کولی شئ چې نوټ پیډ ته لاړ شئ. نوټ پیډ ته د تللو نه وروسته تاسې راشئ دا ټیکس ټول کاپي کړئ یو کاپي ترېنه واخلئ او نوټ پیډ ته لاړ شئ دلته او پیسټ یې کړئ او دلته راشئ دا ټول کاپي کړئ د نوټ پیډ نه او دلته راشئ چیز ته تاسې کنټرول ډرا ته او دا کنټرول اے سره دا ټول سلیکټ کړئ او چې شی ووهئ ډایرکټ پیسټ ووهئ. زموږ تاسې ټیکس به څنګه شي راشي. اوس راشي دا کنټرول اے سره دا سلیکټ کړو دا سایز ورته څنګه کم کړه کنټرول اے او دا سایز څنګه کړه سایز ورته کم کړه. صحیح شو دا زموږ ټیکس خو نور ډېر زیات ده. صحیح شو زه راځم داسې کومه چې زه دا ټیکس بالکل دا پرګراف هم ما ختم کړ. زه راځم د نوټ پیډ له لارې نه راځم زه غواړم دلته امپورټ وکړم. اول خو دا چې موږ او تاسې راځو دلته زه راځم هماغه ټیکس زه بېرته پیسټ کوم. صحیح شوه دا وګوره موږ دا ټیکس پیسټ کړ. وګوره تر دې ځایه پورې دا ټیکس زموږ راغی. بولډ له دې ځای نه کېږي بولډ کولی شي. بعضې فونټونه بولډ لري بعضې نه لري. ایټالیک هم لم دې ځای نه او انډرلاین هم لم دې ځای نه او دې خوا ته راځو دلته جسټیفاینګ ده. وګوره لکه موږ تاسې غواړو دا ټیکس په دې فریم کې هغه کوزای کړو لکه دا وګوره لکه د موږ او تاسې دا فریم څومره ده فریم دومره ده دومره او زه غواړم دا فریم کې زه دا ځای کوم دا کولی شم چې داسې وکړم. صحیح شوه وګوره دا فل جسټیفای باندې ما کلیک کړی دا بالکل فریم کې پوره راځي. نو زه راځم تر دې ځای پورې او زه بېرته راځم دې ټیکس ته او داسې کوم زه دلته راځم بولټ کولی شي ته دې ته بولټ اډ کې زه به دا فریم سایز لږ غټ کړم او زه دلته راځم دا ټول سلیکټ کوم ورته دلته راځم کنټرول اے دلته راځم بولټ ته. وګوره بولټ به موږ سره په دې ځای باندې کړی. وګوره دا بولټ وایي نه خوته. اوس کولی شو او بل تاسې دلته وګورئ د موږ او تاسې په دې سټارټ کې یو ویډیو زه غواړم اول حرف دې غټ د هر یو قطار دا هر یو قطار چې دا وګوره چې د هر یو سر ته یو حرف غټ شوی ده مطلب دا چې دا یو پاراګراف ده. هر خط چې انټر یې وخوړ هغه یو پاراګراف ده. صحیح شوه اوس زه بېرته دې نه ویم دا چې دا انټراکټیو اوپن ټایپ د بعضې هغه چې دي د فونټونه دا انډیکیټر لري چې دا وکړئ نو موږ داسې ایریل فونټ چې دا هغه هم همداسې ده. موږ دا فونټ چې دا ایریل ده کولی شي دا چینج هم کړي دا فونټ ورته. لکه زه راځم دې سلیکټ کوم او زه راځم دا فونټ ورته چینجوم لکه زه فونټ ورته انتخابوم. پر مثال موږ سره فونټونه خو ډېر زیات دي. د فونټونو مابین زه ورته یو فونټ انتخابوم لکه داسې یو فونټ چې بس ښکاره شي.
دا فونټ موږ ورته انتخاب کړو د دې یو. اوس زه راځم په دې ټکس کې ایډیټ کوم. زه دلته باید زه په دې ځای باندې کلیک کوم. ته وګوره غواړم ټول سلیکټ کوم، سلیکټ آل باندې کلیک کوم او زه غواړم ټول ختم کړم. ته وګوره څومره ټکس ده. زه غواړم زه دلته لیکم چې I am a good boy. دا مونږ سره دا ټکس څنګه داسې غټ غټ راځي ځکه چې مونږ تاسې دا څنګه کله جسټیفای کړی. که زه چېرته په لیفټ باندې کلیک وکړم د وګوره به ټول بېرته په خپل حالت راشي. بس خالي وکې باندې کلیک وکړه د وګوره زه بیا راځم په دې کې ایډیټ کوم. زه دلته راځم دا ټول سلیکټ کوم. دلته راځم د وګوره چینج کیس مونږ تاسو ویلو کیس مونږ سره په څو قسمه ده. سنټنس کیس د لوور کیس د اپر کیس د ټایټل کیس د ټاګل کیس ده. په ټاګل کیس کې به اولنی حرف وټاکئ نور به ټول غټي. په ټایټل کیس کې به هر یو حرف لکه ټایټل کې به ټي غټی، کیس کې به CASE، اپر کیس کې به ټول غټي، لوور کیس کې به ټول وړي، سنټنس کیس کې به هر یو حرف جملې به اولنی سره غټي. سپیلنګ یې کولی شي چیک کل دی نه کولی سپیل چیکر باندې یس کلیک وکړو که چېرته چیک مشکل وي. لکه زه دلته دا او 3 وارې کوم او زه راځم دا ټول سلیکټ کوم او زه دلته راځم چېرته ورته وایم سپیل چیک. اوکې یس I think we don't have an internet connection because this doesn't work. موږ انټرنیټ کنیکشن نه لرو ځکه دا کار نه کوي. دلته راځو د وګوره دا ګرامټیک پوینټ ده د وګوره لکه زه دلته ورکوم چې ګوډ. رول نیم کولی شي لکه زه ورته چې یو ګرامر ده ورته ورکوی شي ګوډ. سټارټ باندې کلیک کوئ. تریشر چې ده دا د موږ تاسې د لغاتو ذخیره ده. دلته کولی شي یو لغت باره کې وګرځېږي لکه زه ورته وایم چې ګوډ او لوکاپ باندې کلیک وکړه. لوکاپ کې دلته موږ سره دومره شیان دي چې د ګوډ معنا څه شی ده. اپاؤنډ یعنې پیوپل. همداسې سپیل چیکر چې د سپیل چیکر دې ځای کې ده ریپلیس ویت. دلته موږ ورته وایو چې دا ګوډ څنګه کا ګوډ بای د ګوډ بای باندې تغیر کا انسرټ کا او سٹارٹ کا سپیل چیکر فیل ټو کریټ سپیل چیک کنیکشن کا کلوز باندې کلیک وکړه. دلته راشه بیا موږ تاسو سره یو بل سیکشن ده چې هغې ته وایي شو پاونټ موږ ته دلته ښیي او شو ټول بار موږ ته ښیي. که چېرته موږ دا چیکونه چې لرې کړو دواړه به ختم شي. موږ وایو چې موږ ته پاونټ هم وښیه او پاونټ هغه موږ ته وښیه. دا چې ده د پاراګراف نښه ده. موږ تاسو سره په ورډ پروګرام کې هم شته ده لکه دلته وګوره موږ سره دغه ده. نو داسې زه راځم غواړم زه یو ټکس دلته اډ کړم. نو زه به کله چې په امپورټ باندې زه کلیک کوم دلته وګوره موږ فایل فارمیټ انتخاب کړی ده. دا به DOCX او D فایلونو ته به دی. دې ته چې کله کنورټ کړي موږ ته به خالي دا کړي. زه غواړم دا ټکس اډ کړم امپورټ کا. انسټال کمپیټیبلیټي پیک دا یو پیک ده چې دا کوم ټکس چې تاسو واردوئ دا هغه سکین کوي. موږ ورته وایو چې دا موږ نه سکین کوو. دس امپورټنټ واز ایرر. ضرور ده چې باید دا هغه کې انسټال کړئ خو امپورټ کوئ او دې باندې تاسو اوکې کلیک کوئ. دا وګورئ کورل کمپیټیبلیټي ډزنټ ورک دس ټکس امپورټ ایرر. دا به موږ ته ځکه نه کوي او تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ. وګورئ موږ ټکس بالکل ختم. نو کولی شو په دې ځای کې موږ تاسو نور تغیرات هم راوړو. د ټکس د سیټینګ لپاره موږ تاسو په دې ځای باندې کلیک کوو. موږ ته به ټول ټکس معلومات راشي. لکه اول کې چې دا کرکټر کې چې موږ تاسو سره اول موږ دلته فونټ کوي. فونټ کولی شي تغییر کړي. نارمل د څه شی ده همداسې دې خواته سایز ده، دې خواته څه ده، دې خواته یونیفارم کلر ده. کلر کولی شي چینج کړي ورته. لکه دا وګوره زه دلته راځم دلته کلیک کولو سره کولی شو موږ تاسو یو کلر ورته انتخاب کړو. لږ حوصله ورته وکړئ. کمپیوټر لږ ذره لوډ کې ده. زه دا نور پروګرامونه ترېنه کلوز کړم. نو ډونټ سیو. ښه زه راځم بېرته خپل
که زه راځم خپل ټیکسټ ته بیرته او د ټیکسټ سیټینګ لارې نه زه بیرته دلته راځم. موږ تاسو کولی شو د دې په سیټینګ کې یو په یو تغیرات راولو، لکه د یونیفارم کلر د وګورئ موږ دا ده، همداسې زه راځم نو فل کلر نشته پکې، کولی شي دې ځای نه د دې ډیزاین د دې آوټلاین کې تغیرات راولي، لکه آوټلاین خو دا موږ ډېر غټ ورکړو، کولی شي کم او زیاتې کړي، او د آوټلاین کلر موږ دلته دې ځای نه لکه رایټ کلیک سره د دې آوټلاین کلر چینجېږي. همداسې لاندې د دې هغه ښیي د ایکس ډبل ایکس او دا د توان او دې شیانو لپاره کې سبسکرپشن دي. همداسې د دې موقعیت ښیي، دلته راځو د دې سټریټ لاین ښیي، د وګوره منځ کې سټریټ لاین راولي، مابین کې راولي، یو راولي، دوه راولي، همداسې د دې په سر باندې لاین راولي هم کېږي. دلته اوور پوینټ آوټ لاین، همداسې اوور پوینټ فیل، که دلته چې دي دلته هغه کرکټر دي، وګوره لکه موږ په دې یو کرکټر باندې کلیک کړو، کولی شو دلته اډ کړو، او دا به موږ تاسو چېرته ویو بیا په ګلیپس کې به موږ تاسو دا وایو. صحیح شوه، یو دوه درې کرکټر وګوره صحیح شو، یو دوه درې ډیفالټ دي. همداسې په پاراګراف کې موجودیت ده، همداسې د دې پاراګراف سایز څومره باید دي، همداسې یو په یو دلته فریم ده، فریم څومره وي، فریم کولی شي فریم کلر ورته انتخاب کړي، لکه زه راځم په دې کلیک کوم او زه راځم دې فریم کلر ته او زه ورته ریډ کلر ورکوم. وګورئ دې چارچاپیره دا کوم فریم چې راغی، د وګورئ دې کلر څنګه شو، ریډ شو. دا ته کولی شي دا ته چینج هم کړي، همداسې فریم کلر د وګوره لاینونه پکې راوړي. نو دا موږ تاسې د ارټسټیک ټیکسټ کار کنټرول زیډ، زه راځم دام ختموم او دام ختموم. په ارټسټیک کې موږ تاسې سره بل شی د ټیبل باندې موږ تاسې کله کلیک کوو، دلته وګوره موږ ته دلته سایز راځي، موږ لکه دلته ورته وایو چې 15 دام واخله او 15 کالم 15 روګانې، او د کلر څنګه کلر ورته چې انتخاب کوو، وایټ یا سوري موږ اول باید راشو دا ډریګ کو، د دې د ډریګ کولو نه وروسته به دا موږ سره ډریګ شي. اوس د څه شی کوم دلته راځم چې دا فل کلر باید څه دی، موږ ورته وایو چې دا باید ریډي، وګوره دا د فل شو. کولی شي په فل کلر کې ایډیټینګ وکړي، لکه فرض مثال موږ تاسو کولی شو دې کې ګریډینټ انتخاب یوز کړو، ورې ګریډینټ کې کاکلو سره دلته موږ تاسو ته نور کلرونه هم راځي، لکه فرض مثال دا بالکل فل سور، او زه دلته چې ورکوم دلته فل بلیک، او په دې مابین کې زه ورته چې ورکوم داسې چې زه دا د اخر ته راوړم، دا کلر د دې ځای ته راوړم، یا داسې وکړم دلته یو بل دې ځای کې په کلیک کولو سره موږ تاسو سره ډبل کلیک سره یو بل کلر راځي، زه بل ته راشم، زه به دلته ګرین کلر ورته انتخاب کړم، او په دې به زه کلیک وکړم او دې ته به څه شی کلر انتخاب کړم، فول ریډ، او دلته به چې انتخاب کړم بلیک. صحیح شو، د ریورس کولو طریقه دا ده، اوکې باندې کلیک وکړه، صحیح شو. بل دلته موږ سره چې ده د دې آوټلاین کلر دی، آوټلاین کولی شي ته تغییر کړي، لکه فرض مثال موږ راځو دلته دغه ته او دلته دا انتخاب ورته د آوټلاین کلر د وګورئ موږ آوټلاین تغییر شو، آوټلاین کولی شي ته زیات هم کړي، د وګوره همداسې موږ راځو دلته چې ده بارډر سلیکشن ده، بارډر سلیکشن کې آل بارډر، دا نیمه بارډر، آوټسایډ او انسایډ ټول دا د ورډ پروګرام غوندې، لکه ټاپ بارډر باندې کلیک کوو، ټاپ بارډر دې پکې نه وي، لکه زه راځم دا چې کوم دی د هیر لاین ورته انتخابوم، وګوره پاس بارډر دې نه وي پکې، صحیح شوه. همداسې چې باټم دې نه وي، که راځم همداسې آپشنس کې موږ تاسو سره چې دي اټومیټیکلی آل ریسایز ټول هغه چې دي ریسایز کولی شي په ریټینګ سیلز، او سیل کې لکه په سیل کې ته په کالم کې هارزونټلی ته هغه راوړې د چینجز، نو په هغه کې به هم راځي، دا په ورټیکلی به هم راځي چینجز، لکه 9 که نه دا به موږ 2 کړو. زه راځم دلته داسې چې دا 32 کوم، او
کې چېرته دا قلب خلاص نه وي نو تاسې خلاصولی شئ خو دا قلب بالکل بند صحیح ده او انټر باندې کلیک وکړه وګوره 32 دواړه همداسې پوزیشن یې کوم ځای کې ده وګوره کولی شي انتخاب کې او بیک ټو بیک اپ د لیئر شیفټ پیج ډاون او شیفټ پیج اپ وګوره یو ورځ موږ تاسې په دې باندې هم خبرې وکړو انشاءالله چې نو نننی درس د موږ تاسې په ارټسټیک ټولز باندې و دا موږ تاسې درس خلاص شو نو انشاءالله چې په راتلونکي درس کې موږ تاسې بیا تاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تر بیا د الله په امان ښې چارې چینل سبسکرایب کړئ لایک او شیر مه هېروئ د الله په امان